زه معافي غواړم بای، نه زه پیر بنګال یم نه پیر سوډان یم. خدای ته وګوره دا ویډیو ډېر شیر کړئ چې زه نه پیر سوډان یم نه پیر بنګال یم. مونږ هسې پنې ګپ لګولی دی او خلکو سیریز اخیستی ده. هغه غول مو خوړلی چې مونږ له په خپل وس نه راځي. مونږ هسې سور لګو نه بنګالي راځي نه ویسټ ډین یو ژبه م رالی نه. او مونږ به هسې وله وله یا وه سسمه هسې به مو دا یو ګپ لګو خلکو ریل واخیسته بای. اوس ما ته ووایه دا ده که یو سړي نه شادو جوړه کړه نو خپل کوشش به کوو چې 3 میاشتو که نه 4 میاشتې پس به یا به په کټ پروت وي. شادو دا نه چې هغه مخ په مسخه شي چې 2 لکه 2.5 لکه 3 لکه تعویض ته کې د خدای نیکبخت جومات کې چې ته ورکړه د الله د رضا دپاره بل مسلمان لی ورکړه ګاونډي ته به ښېګڼه ورسي الله به ستانه غذاب لرکړي. د بنګلادیش او بنګال او سریلنکا کې زموږ استادان شته. موږ د هلته کې چې کوم جادو جنات کو دا موږ د انسانانو په کوپړو کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی کتونکو زه مشتاق علم ساترو راغلم ثوابي علاقې ته. دلته زه ما او عبدالحکیم سدابهار صاحب د یو مدرسې پروګرام مې کولو او به هر حال د کومو خلکو چې به کارونه نه کېدل او پیر بنګالي صاحب چې کوم دی نن سبا په سوشل میډیا باندې چا ډېر زیات مشهور کړی دی. نو پیر بنګالي را سره میلاو شو په دې علاقه کې ثوابي نظر کلی ورته وي غالبا دلته کې راغلي. نو دنه اوس پوښتنه کومه چې یاره دا د کومو بیماریانو علاج کوي یا دا کم تعویضات کوي د دې څومره پیسونه دي او آیا دا کومه چرچه چې ستا به د سوشل میډیا ده دا حقیقت ده او که ګپ ده. السلام علیکم څنګه یې؟ وعلیکم سلام. زه ښه یم. تاسو دې ډېره مهرباني دا ویډیو زیات شیر کړئ چې بای زه پیسو هم نه پوهېږم. مونږ هسې ګپ لګولو یو پنې کلیک مو جوړو د هغې نه خلکو ډېره ریل اخیستې ده او بای مونږ له خود نه دم راځي نه درود راځي. مونږ به 50 یو سړی رابطې ساتي. دغه نمبر هم زما نه دی دا پیک نمبر دی رابطه پې مه ساتئ او بای مونږ ځان له څه نشو کولی تاسو له به څه وکړو. داسې ده کو نه ده تا دا ویډیو ولې کوله دا خالد جان راغی او زمونږ ورسره تعلق ته ګپ شپ ته اوي او پنې کلیک اخلو هغه ته نه نور پاټونه کټ کو داسې کلیک جوړ کو چې هغې نه فساد جوړ شو. تکلیف ولې نه ورکوې تا ته یو انسان وایي چې یاره په دې پلان کې کور روان کا دې پلان کې له معده بنده که نو دا تکلیف نه دی. داسې کار نه دی که نه. هغه ما ته ټوله کهاني بیان کړي چې یاره د نه زه په دې وجه تنګ یم دې وجه تنګ یم دې وجه تنګ یم. نو بس مونږ له خو خپل کیش راکړي زمونږ دې سرکار چې مونږ دې ځای دایره یو مونږ یو سړي له کار کوو په پیسه پیسه راکړي مونږ نو دا کار پورې خبره ده. اوس یو داسې ګزاره حال کار دی تر څو روپۍ ګزاره حال تر 40,000 پورې هېري ولې چې مونږ د دې نه کم د دې نه ځکه نه کم دا کار دی داسې نه که نه بهی دې دپاره کار تر 100 روپو کې تر کروړو پورې هم شته. څنګه اوس کلي علاقه کې خلک تا ته چې دا ویډیو ډېر زیات شیر کړي. زه وایم څادر مې په سر راچولي هر سړی اواز کوي پیر صاحب پیر صاحب. بهی مونږ نه زه پیر یم او نه دغه یم. مونږ زمینداري کو خپل سور سار لګو ګرځو راګرځو کلي کې مونږ هسې پلي کار کوې لکه زه ګلکاري کوم او زمینداري کوم. خو لکه دا مونږ هسې په خالد جان وی یو پنې کلیک جوړو نو مونږ وی راځه او نه زما دغه نمبر دی ملګرو ته بیا یم چې ډېر زیات دا ویډیو شیر کړئ ځکه چې نه دا زما نمبر دی که څوک پرې رابطه ساتي او زه ځان له څه نشم کولی نو بل له به څوک هم تعویض یا جناتو یا پیریان مونږ هسې سور لګولی دی او ټولو ملګرو ته دا درخواست دی چې دا کوم ما ګف لګولی نو بهی د هغې نه زه معذرت غواړم او دا ویډیو داسې نه وه خو خالد جان ته داسې جوړه کړه نو خفه کېږئ مه د هغه نه هم مه خفه کېږئ مه زما نه خفه کېږئ او دا ویډیو ډېره زیات شیر کړئ چې خلک دا وګڼي چې دا پیر نه دی. دا پیر بنګالي نوم چې کوم دی دوی له ورکړی هغه زبان دی به کم ویلی خیر دی اوس خو دا خلک لږ سور کېږه کم زبان دی ویلی. مونږ هغه غول مو خوړل چې مونږ له په خپل وس نه راځي. مونږ هسې سور لګو نه بنګالي راځي نه ویسټ ډین یو ژبه م رالی نه. مونږ به هسې وله یا وه سسمه هسې به مو دا یو ګپ لګو خلکو ریل واخیسته بهی. زه تاسو ته بیا هم ګزارش کوم چې غواړئ زه نه پیر یم او نه دغه زما نمبر دی مه په دې رابطه ساتئ او دا پیران خو ټول هسې ګپ شپ لګي نو بهی مونږ خو هسې ورپسې ډرامه کوله د سیریز جوړه کړې. دا پیران چې دا کم کارونه کوي دا پېښور کې یو ځای بل ځای کې نو څه د خیال دا حقیقت ټول دروغ دي ځکه چې یو پیر رښتیا نشته. پیر چې تا لار سکي نو ځان له ولې نه کوي. او ته چې کوم دی دلته چې د جادو جناتو دا کار کوې یا داسې د تعویضاتو ماویضاتو نو خلک درله راځي ډېر زیات خلک راځي خو مونږ منیت په دې کوو چې زمونږ له روح کار کېږي نه او خراب کار زه ډېر خوښوم نه چې چاله وکړم مجبوره مې کړي لکه ته اوس راشې دا ځای ما ته کښېنو زه به څه یم تکلیفات راته بیان کړي چې دا کړي نو مونږ نه کوم ډېر نه کوم خو 3-4 میاشتې په کټ څملم بیا تعویضات لرکم اوبو ته یې واچوم. دا ریل ده یو سړی وي پیر دا کار کړي ما سره راشي کېدي نه هو یي به ډېر ملنګان شته پکې خو دا چې کوم پیسو دپاره کړي داسې ګپ دی چې 2 لکه 2.5 لکه 3 لکه تعویض ته کې د خدای نیکبخته جومات کې چې ته ورکړه د الله د رضا دپاره بل مسلمان لی ورکړه ګاونډي ته به ښېګڼه ورسي الله به ستانه غذاب لرکړي. نو دې خلکو ته نه لوی فلم جوړ کړی خدای ته وګوره زه نه پیر یم او نه دغه یم او اوس زما زه معافي غواړم بهی نه زه پیر بنګال یم نه پیر سوډان یم او خدای ته وګوره دا ویډیو ډېر شیر کړئ چې زه نه پیر سوډان یم نه پیر بنګال
بنګالي مونږه سه پنی غپ لګولې ده او خلکو سیریز اغسته ده او وای ز پیر نه ما ز زمینداری کوم او ز ګلکاری کوم او کلی کې ګرځو خو مونږ خدا سور جوړ کو غین لوی فلم جوړ کو صحیح شه خپې کړل لګا او ډیر زیات خلک خپه دي زمونږ نم خپه دي او خالد جان نم خپه ځکه چې دا کار غلط ونته کو شو او کوم خلک چې دوکه شوی په دغه نمبر باندې نو هغه ته سوای ملګرو چې کم کسان په دې دوکه شوي دی نه معذرت غواړم نه دغه نمبر زما دی او نه زه پیر یم اور مونږه سه بس ویم غپ لګولې خلکو سیریز اغسته ده نو پیر سودان شاه او پیر بنګالي تاسو نه معافي غواړي والسلام مرګرو یو کاری صاحب راته دا ودرو چې دا لګ ډیر غریب لګ دی او د سره فولینګ شان شوی دی دغه مرګري غپ شپ کې ناشتي او د وې د ټوکې نه بوغه ساده شو نو هغه دې سره دغه لو بشوي دا بهر حال د لګ معذرت غواړي د نه چې څه قسمه غلطي شوی زمونږ رور دی بچ یو سړی معافي غواړي الله انسان معاف کوي نو بیا خو انسان به ولې نه معاف کوي نو کوشش وکړئ دته معافي مو کوي او کم دغه نمبر دی دغه سه فیک نمبر دی دا پیر نه دی عام د کلی علاقې یو مزدورکار ګلکار کسو کوجري سازوي کورونه سازوي وغیرہ څه دغه کوي نو خپل کانټیکټ نمبر وای خیر دغه تاسو سره څوک چې موږ سره څوک رابطه ساتي زما نمبر د 0342 بیا 42 88 230 چې چاته څه داسې ذاتی لکه مطلب اوس د ځمکې زمیندارې د ټکا پکا د ګلکارې ضرورت نو ما سره رابطه ساتي دغه د پاره سره رابطه کوي او مرګرو دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې دا مرګره د دې عذاب نه وځي غریب چې کم دی بل کلی کې په لوی عذاب کې مصادر مې پسر راچولې هر سړی پیر سه ولکه مونږ خپل پیر مونږ موس چې شکر دا ټیکو دا غټه خبره ده صحیح ده بالکل مرګرو بس معافي ورته کوي او ویډیو مخکې شیر کړئ ډیر مننه